السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د صحت جامع مبتلین غواړم تاسو سره داسې تخنیک شریک کړم چې څنګه وکولای شو کتابونه را ډاونلوډ کړو. نو د هر څه نه مخکې زه تاسو نه غواړم چې زما چینل سبسکرایب کړئ او زنګله کېکاږئ که ویډیو مو نه وي لایک کړی، ویډیو هم لایک کړئ درسره. نو راځئ چې ویډیو باندې شروع کړو. نو زه د تاسو سره داسې اپلیکیشن شریکوم چې په هغه کې تاسو کولی شئ کتابونه ډاونلوډ کړئ. نو د دې لینک زه په ډسکریپشن کې تاسو ته ایږدم. دا اپلیکیشن د کتابتون په نوم یادیږي. نو کله چې موږ دلته ورننوځو نو تاسو کولی شئ دغه ځای نه هر ډول کتابونه، ناولونه او کیسې را ډاونلوډ کړئ. زه غواړم دغه کتاب اوس را ډاونلوډ کړم ځان ته. دا کتاب غواړم تاسو ته را ډاونلوډ کړم. نو زه چې کله دې کتاب ته ننوتم نو دوستانو ما ته داسې صفحه خلاصیږي. نو وروسته دلته ما ته د دې سایز او څومره ځای نیسي، څومره خلکو ډاونلوډ کړی دی، پرایس فري. نو په دغه باندې ډاونلوډ باندې موږ کلیک کوو. وروسته له هغې دغه اتومات ننوځي کروم ته او دغه وینئ دوستانو، تاسو وینئ ډاونلوډېدلو په حال کې دی. هلته موږ ولیدلو چې دغه کتاب 2 MB و. دوستانو وینئ چې زموږ ډاونلوډ رایی دی. دوستانو وینئ زما کتاب ډاونلوډ شو. نو زه اوس ورننوځم دې کتاب ته. هلته را خلاص نشو، نو زه تاسو هلته را خلاصوم. دا دی دوستانو، دا کتاب و. وینئ دوستانو دا کتاب ما تاسو ته را ډاونلوډ کړ. نو تاسو د هغه ځای نه کولی شئ چې هر ډول کتاب، هر ډول ناولونه را ډاونلوډ کړئ. که دلته تاسو نشئ، تاسو دلته لاسرسی نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې سرچ ووهئ او هغلته یې هم پیدا کړئ. او کروم کې وبخښئ دوستانو، کروم کې هم تاسو کولی شئ چې پیدا کړئ او سرچ یې کړئ، ډاونلوډ یې کړئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د اپلیکیشن لینک زه په ډسکریپشن کې تاسو ته ایږدم. نو ویډیو لایک دست کردن نشی، لایک و شیر. خدای پامان.